داسې ویل سوي دي چې د خوږو جوړولو یو ماشین کوچني چاکلیټونه په دایروي شکل جوړوي. که د هر چاکلیټ قطر 14 میلی متره وي نو د هر دایروي چاکلیټ مساحت به څومره وي، یعنې چې مساحت باید پیدا کړو. تر ټولو د مخه دلته زه راځم کوښښ کوم چې په لاس یو ښه غوندې او کوچنۍ غوندې دایره رسمه کړی سم. دا که یو دایره یي دا تاسو په دایرې ومنئ، ګرچې دا د دایرې سم شکل نه ده خو تاسې په دایرې ومنئ. دا که یو دایره وي موږ ته وویل سو چې د دې دایرې قطر 14 میلی متره ده. تاسې له مخکیني درسونه په یاد لرئ چې قطر د دایرې هغه قطع خط ده چې د دایرې یوه برخه د دایرې بلې برخې سره وصلوي، خو په دې شکل چې د دایرې له مرکز نه تیر سي. که دا د دایرې مرکز وي نو دا د دایرې قطر کیږي چې موږ یې په ډي ښیو نو دا مساوي کیږي له 14 میلی مترو سره. نو موږ غواړو د دایرې مساحت پیدا کړو. د دایرې مساحت موږ پوهیږو چې مساوي کیږي له پای ضرب دی د دایرې د شعاع مربع سره، یعنې آر مربع. اوس که چیرته قطر 14 میلی متره وي نو موږ پوهیږو چې د شعاع هغه قطع خط ده چې د دایرې مرکز د دایرې له یوې برخې سره وصلوي، یعنې چې قطر د دایرې 2 چند ده. نو دا که 14 سي شعاع کیږي 8 میلی متره، یعنې چې دا شعاع مساوي سوله 8 میلی متر سره. اوس د دایرې مساحت یا A دا مساوي کیږي له پای ضرب دی 8 مربع سی 4 میلی متر مربع، 4 میلی متر مربع. په ریاضي کې عموما لومړی عدد لیکي بیا د پای توری لیکي، چې دا مساوي کیږي له 4 ضرب پای میلی متر مربع. اوس که موږ غواړو چې د دقیق قیمت معلوم کړو نو موږ د پای قیمت وضع کوو. موږ پوهیږو چې د پای تقریبي قیمت تقریبا مساوي ده له 3.1 سره. نو دا داسې لیکو چې دا مساوي کیږي له 4 ضرب دی 3.1 میلی متر مربع. اوس دا د اشاري ضرب ده، نو دا کوي چې موږ د حساب په ماشین کې هم ضرب کو. دلته راځو 4 ضرب دی 3.1 دا مساوي کیږي له 200.9 شپږ، چې دا تقریبا مساوي کیږي له 200.9 شپږ میلی متر مربع سره. دا یې تقریبي قیمت شو. خو که وغواړو دنه هم نور دقیق قیمت پیدا کو نو راسن د پای ټول قیمت وضع کو په ماشین د حساب کې. هغه داسې چې 4 ضرب دلته راځو پای پیدا کو. دا هم پای دا د پای قیمت ده چې دا مساوي کیږي له 201.0 شپږ او همداسې نور. دلته راځم دا نږدې سلیزو ته رالنډوم. دلته یو ده نو دا 0.6 لیکل کیږي، نو دا تقریبا مساوي کیږي له 201.0 میلی متر مربع. نو دا د دې دایرې تر ټولو دقیق د مساحت قیمت سو سماک پیدا که.